صرف چې روژه ماتي او دغه دعا څوک وایي الله تعالی به دومره اجر او ثواب ورکوي. اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک حضرت علی کرم الله وجهه مبارک ته فرمای اے علی زه تا ته نن یو داسې دعا نه درخایم چې څوک یې د روژه ماتي په ټیم کې ووایي په دغه ورځ باندې په دنیا کې چې څومره خلکو روژه نیولې وي الله تعالی به دې د خلکو برابر چې چا روژه نیولې هغې عمر ثواب به الله تعالی د په عملنامه کې اچوي. هغه کومه دعا ده؟ حضرت علی کرم الله وجهه مبارک ورته فرمایي ولې نه قربان دا دعا تاسو ماته وښایئ که نه؟ نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ورته فرمایي څوک چې په حالت د افطار کې په وخت د روژه ماتي ټیم کې دغه دعا ووایي اللهم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلى رزقك افطرت. چام چې دا دعا وویله نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي په دنیا کې چې څومره خلکو روژې نیولې دي الله تعالی به د دې د ټولو خلکو د روژو